برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أنس رضي الله تعالى عنه روايتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرمایلی دي إن في الجنة نهرا فجنت کې ویاله ده او بچ کې بهیږي د هغې ویالې نوم رجب دی ماؤه اشد بياضا من اللبن وبیا تر شیدو ډیر سپینې دي او احلا دي خوږې دي تر اصلو من صام يوما من رجب کچای وروجه د دغه میاشتې ونیول شي دا موږ اوس ورپکښې واقع یو چې د خدای تعالی میاشتې بولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله جل جلاله به دغه مؤمن ته کنر یو که ښځه وي دغه نهر د څښلو حساب ورکړي دغه اوبو د څښلو اجازه به ورکړي. حدیث نالک رحمة الله في ادب الرجب صفحه 11 حدیث رقم 9 کې روایت کړی. نو لکه مخکې چې مې درته وویل چې په جنت کې مقامات سته، په جنت کې درجې سته، په جنت کې نعمتونه سته، هغه نعمتونه تر بعض عباداتو پورې تعلق لري. په جنت کې د الله جل جلاله رحمتونه سته، په جنت کې د الله جل جلاله انعامات چې هغه تر بعض عباداتو پورې تعلق لري. دغه نهر دا د رجب په نامه یو نهر ویاله ده، اوبه یې تر شیدو سپینې دي او تر عسلو خوږې دي. هغه څوک پې څښي چې په دغه میاشت کې یو روژه ونیسي. د دغې میاشتې ذکر په قرآن عظیم شان کې سوی دی. قرآن کې الله جل جلاله دغه ته احترام او عزت دغه میاشت ته ورکړی چې په هغو کې وه دغه د رجب د خدای تعالی میاشت. قرآن عظیم شان هغه کتاب دی چې د الله جل جلاله ټول کتابونه ټول دینونه په نسخه سول. قرآن پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را نازل شو د جبرائیل امین په واسطه باندې. نو په قرآن کې چې د یو ورځې یا د یو میاشتې ذکر وسی، فضیلت یې وسی، بیان سي، هغه ډیر احترام او قدر پیدا کوي. او په قرآن کې چې هر ګناه ذکر شوی ده او یا د بعضو کافرانو یا د بعضو قومو یادونه شوی ده، د هغو تر هغونو بیا بد قومونه نسته، تر هغونو بیا بد خلک نسته. اوس لکه د فرعون نوم په قرآن کې ذکر دی، نو تر فرعون بد څوک نسته. قیامت پورې به د ده بدوالی او د ده بده چهره خلکو ته مسلمانانو ته په سترګو کې انځور وي. دغه رنګه چې په قرآن کې کمې ورځې یا کمې میاشتې یا کم اوقات راغلي دي، د هغو فضیلت او د هغو احترام، د هغو قدر سته. نو دغه میاشت په قرآن کې ذکر ده، الله جل جلاله احترام ورکړی دی، قدر یې ورکړی دی. نو موږ به نو ولې قدر نه ورکوو؟ مالک رحمة الله په دې متعلق یو مستقل کتاب جوړي، الادب فی الرجب، یو مستقل کتاب د رجب په فضایلو کې جوړي، د دې میاشتې په فضایلو کې. البته د نورو مذاهب علماء به د دې میاشتې فضیلت نه مني، هغه ځان ته خبره ده، هغو سره زموږ کار نشته. خو زموږ مذهب په دې کې دا دی چې دا د برکت او د خیر میاشت، په دې کې طاعت او عبادت الله موږ ته په ډېره حسابي. نو الحمدلله ډېر ورونه او خوندي چې زه په خبر یم په روژو باندې مشغوله دي، روژې نیسي. معلومات راته ستا په زرهاو انسانان به یې، زه به نه یم په خبر دی به روژې نیسي. نو دا د مغفرت میاشت، لکه څنګه چې په نورو بیانو کې وویل چې په دې میاشت کې مغفرت غواړي، هغه د دغه میاشتې استغفار مو درته درواستاو چې دوه استغفار او دغه باید ډېر ډېر ورپکښې وویل شي. او دا د شعبان د براته میاشت دی، د پاره یو ځان تیارول دی. هغه د برات میاشت باید د روژې دپاره ځان تیارول دی. دا هغه میاشت دی چې زموږ د عبادت فصلونه دي. ګوره په دنیا کې که د دنیا او یا د روپۍ یا د بزنس د تجارت دپاره ورځې معلومې سي، میاشتې معلومې سي، تاسو باور وکړئ څومره کوشش خلک کوي چې دغه میاشت کې ځانونه مشغوله کړي، د ټول کال نفقه لاسته راوړي، د ټول کال سرمایه وګټي. خو د عبادت دپاره الله عظیمې عظیمې میاشتې را کړي دي، عظیمې عظیمې ورځې را کړي دي، ښې ښې ورځې را کړي دي. نو په دې کې تاسو الله جل جلاله بندګي وکړئ، غفلت مه کوئ، روژې ونیسئ. الحمدلله ډېر مؤمنان خویندې ورونه زموږ
بیانو په وجه باندې صائمین او روژتیان شول. الحمدلله الله تعالی سره راضي شي. خلق د روژمات په وخت د ډیرو انسانانو خولې په شرابو کې کړي د کافرانو، خو الحمدلله مسلمانان د ماښام اذان ته انتظار وي، په ګرمو ګرمو هیوادو کې ژوند کوي، خو د دې روژه وي، د رجب د میاشتې روژه یې نیولي، د اذان انتظار وي چې اذان وسي، روژمات ته انتظار وي چې اوبه وچښي. الحمدلله الله څومره عظیمه غټه سرمایه ایمان را کړی دي. محترمینو پر کال ګورم موږ تاسو په رجب کې واقع سو که نه سو واقع، رجب تر ورسېږو که نه ورسېږو، که موږ تاسو په خپلو قریبانو کې سوچ فکر وکړو یا په انډیوالانو په شناخته خیلو کې ډېر انسانان وه، ډېر غوښتلي وه، ډېر د ژوند په ارمان کې وه، خو لیکن سږ کال رجب رالی، د خدای تعالی میاشت راله، دوی نسته. بیا به یې ورځ داسې چې موږ به نه یو، دغه میاشت به راتلونکي پر دنیا باندې به دا میاشت راځي، دور به کوي، موږ به نه یو، په خبر کې به ارمان کوو. نو راځئ په عبادت یې تېره کړو، راځئ روژې ورپکښې ونیسو. بعضې ورونو پوښتنه راسه کړې ده، وایي د دې میاشتې ټولې روژې نیول څنګه دي؟ چا راته ویلي دي چې ما یې نسه. محترمه په چا پسې مه ګرځه، روژې دي فرض نه دي، واجب نه دي، یو مستحبې روژې دي، کې ونیسي الله جل جلاله به د کلو کلو ثوابونه درکړي، کې نه ونیسي غاړې دې نه پابندېږي. محترمه ښه دا ده چې وس یې لرې، طاقت یې لرې، روژې ورپکښې ونیسه. او د هغه میاشت چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه به عمره ورپکښې کوله. نو د دې فضایل به انشاءالله الرحمن درته بیانوو تر هغه وخت پورې چې زموږ علم یې ورباندې او معلومات راته وي. که یوه روژه نیولی سي، که دوې نیولی سي، که درې نیولی سي، ټولې نیولی سي، په دې کې هېڅ مشکل نشته. نو عبادت چې څومره ډېر کوې هغونه تا ته ګټه ده، چې څونه لږ عبادت موږ کوو په قبر کې بیا پښیمانتیا ښکاره کوو چې کاشکې موږ په دنیا کې ډېر عبادت کړی وای. ځو ټوله ځو، نو چې ځو راځئ له سرمایې سره ولاړ شو، د آخرت سرمایه. او د آخرت سرمایې دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د میاشتو فضایلو، د میاشتې د شو میاشتو وختونه راښولي دي. په هغو کې وایي د رجب د خدای تعالی میاشت ده، دا بله د برات میاشت ده، دا بله روژه ده، دا بله د کوچني اختر میاشت ده، بیا د لوی اختر میاشت راځي. ټولې زموږ ستاسو د عبادت فصلونه دي دغه میاشتې. الله جل جلاله دې موږ ستاسو ته طاعت او د عبادت سره ژوند پکښې راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه. کلام کافی پلاس کې پر اشعار په جوړه ولای ډېر خوند پوي کولای په خار د مدینه کې چې شپه ورځي اوسېدلای ډېر خوند پوي کولای. دا اوس په یو امبولانس کې مړی و که مریض و، نو یو وخت به بیا داسې راسي موږ تاسې به امبولانسو ته ورو پراته یو، د لاس د ښورېدلو زور به نه یې را پکښې، مریضان به یې، سپین ږیري به یې. اوس لا ځواني ده، مستي ده، راځئ د الله جل جلاله په عبادت ته خپله ځواني خپله مستي مشغوله کړو. السلام علیکم ورحمة الله. برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید.